د پنجاب ریاست د بحران په پوله او افغان دولت ته څه کول پکار دي. سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ. د پنجاب ریاست یو ځل بیا په ډیر منافقت او فریبکارۍ د طالبانو په ټکولو، بندیز لګولو او تهدیدولو خرید او فروش روان دی، ترڅو نړۍ ته وښایي چې موږ د ترهګرو تولید او پلوي نه یو. په دې فریبي او منافقي پالیسۍ اوس د نړۍ له هیوادونو څخه خیراتونه او مرستې ټولوي او غواړي چې په دې د نړیوالو مخ ځان ته راجلب کړي. او دا کومه نوې خبره نه ده چې دوی اوس په طالبانو داسې کړنې کوي. پنجاب ریاست د طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو باندې رنګارنګ بزنس کړی دی، خپل یې تولید کړي. د خپل بحران نه د ویستو لپاره د دوی په خرڅولو د نړیوالو د مرستو او ځان له بحران ویستو لپاره تجارت پی کوي. اوس یو ځل بیا غواړي چې د طالب هغه مشران له منځه یوسي او جایدادونه یې نیلام کړي چې له کاره لوېدلي دي. د پنجاب په دې خلکو له منځه وړلو لپاره ګټه ده، نه تاوان، ځکه د پردي د مور زامن دي. په ژوندون یې هم ګټه پرې وکړه او په وژل کېدو یې هم یو په دوه ګټه پې کوي. اوس که پنجاب ریاست دا کار وکړي، نو افغان دولت ته پکار ده چې د طالب مشرانو هغه جایدادونه او بانکي اکاونټونه کوم چې پنجاب ریاست غواړي نیلام کړي، هغه باید افغان دولت ټولې نړۍ ته وښایي چې د ترهګرو میشتې پټنځایونه او پانګې د پنجاب په منطقه کې وي. زر تر زره افغان دولت باید د همدې شواهدو لپاره کار وکړي، ترڅو د پنجاب ریاست د ترهګرۍ کارونه افشا شي. که څه هم نړۍ په دې پوهېدلې چې پنجاب د ترهګرو د تولید ځای دی، خو ښکاره کول یې د پنجاب ریاست لپاره یو غاښ ماتونکی ځواب دی، ترڅو پنجاب ریاست په نړۍ کې نور هم بې باوره شي. د هندوستان ټوله میډیا او سیاسي کارپوهان شپه ورځ په همدې بوخت دي. د پنجاب ریاست هره توطیه او ترهګریز پلانونه له میډیا خپروي او د نړۍ او ملل متحد سره یې شریکوي. مننه درنو لیدونکو چې ویډیو تر اخره ولیدله، او که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، سبسکرایب یې کړئ. تر بیا الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.